سلامونه ګران دوستانو مینه والا بیا هم خراله بلې ویډیو ته په نوې ویډیو کې زه تاسو دا درښیم چې څنګه کولو د مسټر کامبیټ ایرډراپ څخه موږ ته کومه ګټه راکړې ده کومې سکې موږ ته راکړې د هغه څخه څنګه کولو هغه سکې نغده پیسو ته واړوو نغده پیسې ترې واخلو یا څنګه کولو خپل موبایل ته کریډټ په د مسټر کوین په واسطه ولګوو یا ایزولوټ وکړو خپل موبایل ته نو په نوې ویډیو کې موږ ګورو دا ټوله طریقه زه درښیم چې څنګه کولو د مسټر کوین په کومې سکې چې دغه نغده پیسو ته واړوو یا خپل موبایل ته ایزولوټ په طریقه ولګوو یا د کریډټ په طریقه ولګوو نو ملګرو ویډیو در پای ورکړئ ویډیو هم چېرته خواسته ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ نو ملګرو دغه لپاره به تاسو مسټر کامبیټ ډراپ خو اوس خلاص اوسېده موږ تاسو به زیاتره ټون کیپر اوس وصل کړي یا به مثلا باینانس هم سره وصل کړي یا بل هر سره هم وصل کړي دي خو کسان چې مثلا ټون کیپر او تر کې هغوی کولی شي خپل ټون کیپر څخه بلانس د کوم کوینز کیس تر ګټې دي هغه باینانس ته ولګي ملګرو نو ما خپل باینانس ته لګېدلی دي چې زه راځم خپل باینانس ګورم موږ خپل باینانس به راخلاص کړي ده ما خپل باینانس راخلاص کړم په دې کوینز کې دلته تاسو ټکلیک کې په دې والټ آپشن به تاسو ورته کلیک ګوره والټ آپشن باندې راځم ګورم ملګرو په دې سر کې تاسو وینئ همسټر تقریبا $10 ماته راکړي سیده ملګرو زه غواړم دغه $10 تاسو دروخم چې څنګه کړی چې نغده پیسو ته واړوئ یا دا $10 څنګه کړی چې خپل موبایل ته د ایزولوټ په طریقه یا څنګه کړی چې د خپل موبایل ته کریډټ ولګو نو ملګرو نغده پیسو ته په افغانستان کې مثلا په نغده پیسو ته پرې طریقه مثلا تاسو کولی شئ ملګرو چې دغه مسټر کوین به تاسو په چا خرڅوئ او هغه به د امټن مومو طریقه یا د حساب پې له طریقه تاسو ته به پیسې درلېږي او تاسو به ورته همسټر لېږئ یا به ایس ډي ټي ورته لېږئ او که دا ملګرو تاسو چېرته اعتبار په چانل لرئ چا باندې مثلا نسئ خرڅولی وای چې دا مثلا ماته پیسې راکړي رابې نه کړي نو زه تاسو بل طریقه درښیم چې تاسو کولی شئ دغه مسټر کوین څومره ګټلي دی دغه ډالر ایزولوټ په طریقه چاته ولېږئ او له هغې څخه پیسې خپل ځان ته واخلئ نو ملګرو دغه لپاره تاسو راسئ په دې هم ورته کلیک کړئ په دغه ځای کې هم په باینانس کې هم باندې به ورته کلیک کړئ سیده په دې هم څه کله کلیک نو دلته به دا کته را کش کړئ داسې ملګرو سیده سم کته را کش کړه نو دلته به تاسو یو بله صفحه راخلاصي ګوره ملګرو په دې چې کلیک کړئ چې شي ګوره ملګرو تاسو خپله دلته ګورئ دلته لیکلی موبایل سروس په دې ملګرو تاسو ورته کلیک کړئ په دې جیمز کله ورته کلیک کړئ نو لږ شانه ورته انتظار شئ تر هغو دا صفحه تاسو ته راوړي په دې اواز سره ګوره ملګرو ته راځي چې شي موبایل ټاپ اپ په دې چې ملګرو ورته کلیک کړئ موبایل ټاپ اپ باندې سیده په دې چې کله ورته کلیک ملګرو نو لږ شانه ورته انتظار به دلته ګوره اوس به خپله دلته ګوره دلته سیده اول به تاسو کوم هیواد به ورته انتخابوئ که په چېرته پاکستان کې افغانستان کې هر ملک کې سیده ملګرو دا په دې ځای ورته کلیک ګورم ملګرو افغانستان دا همداسې کود راسي هر هېواد تاسو غواړئ کانټریز تاسو غواړئ دلته پکې شته خو زه ملګرو افغانستان انتخابوم چې د افغانستان دلته به تاسو شمېره ورکړئ چې هر شمېره تاسو غواړئ ایزولوټ وکړئ هر شمېره تاسو غواړئ چې پیسې ولګئ د افغانستان هر شمېره ته کې د پاکستان کې د افغانستان کې د ایران د هر شمېره تاسو غواړئ ایزولوټ پیسې ورولګئ نو دلته به هغه شمېره زه ملګرو ته خپله شمېره ورکوم سیده خپله شمېره ورکوم ملګرو ښه ملګرو خپله شمېره هم چې کله دلته ورکړم نو بیا به څه کوئ بیا به راځئ په دغه ځای کې به ویو ټاپ اپ پلان باندې به ورته کلیک کړئ په دې چې ملګرو تاسو کله ورته کلیک کړئ نو دلته تاسو ته ګوره په دې کې اول پلان شته ملګرو که چېرته تاسو 15 روپۍ ایزولوټ ورکړئ نو $0.07 به تاسو نه کټي نو تاسو دلته به څه کوئ په دې چې راځئ ملګرو په دې چې ورته کلیک کوئ کاسټوم پلان په دې چې ورته کلیک کوئ ملګرو کاسټوم پلان باندې ورته کلیک کړئ نو دلته تاسو کولی شئ هر څومره تاسو ورته لېږئ نو هغومره ورته لېږئ تقریبا زه ورته لیکم ملګرو چې 50 روپۍ ده ملګرو نو 50 روپۍ دلته ګوره دلته تاسو کله 50 ورته ولیکئ ګوره زه 50 افغانۍ ورته لیکم دغه کې تاسو ته ایس ډي ټي یا ډالر درښیي 0.9 ایس ډي ټي کېږي دا که ملګرو زه دلته کنټینیو باندې ورته کلیک کوم ګوره ملګرو په دې چې کنټینیو باندې ورته کلیک کوم سره کنټینیو باندې ورته کلیک کوم ملګرو نو دلته ماته وایي چې موبایل نمبر چې دغه ملګرو اپریټور چې ملګرو اتصالات افغانستان سیم کارت د پلان چې مثلا 50 افغانۍ ده او اماونټ هم مثلا څومره مقدار 50 افغانۍ ده نو دا ته وایي چې $0.9 کېږي نو که دلته زه په دغه باندې ورته کلیک کړم میک پیمنټ نو دا به ډایرکټ زما موبایل ته ایزولوټ شي نو ملګرو په دغه طریقې تاسو کولی شئ د خپل موبایل ته د ایزولوټ په طریقې سره د همسټر کوین کوم پیسې هم چې ګټلي هغه نغدې کړئ هغه نغدو پیسو ته واړوئ ځکه په افغانستان کې بانک اکاونټ نه کېږي چې موږ خپل بانک اکاونټ سره وصل کوو که زیاتره بانک اکاونټ هم سي نو زیاتره بانک اکاونټونه چې موږ ته پیسې نه راکوي نو له دې طریقې تاسو کولی شئ چې د ایزولوټ وکړئ او د ایزولوټ په طریقې سره خپل باینانس څخه پیسې وباسئ نو ملګرو دا زموږ نوې ویډیو کې په دې هیله چې ویډیو خوښ شي که ویډیو چېرته خوښ شي ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ ته هغوی هم ګټه تر واخلي او زه به د خپل ټلیګرام چینل لینک مو به د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم نو تاسو کولی شئ زموږ ټلیګرام چینل کې جوین شئ په کار او د نوې ډراپ او نوې پیسو ګټلو طریقې ټول طریقې د موبایل آنلاین کاروبار
ټول په هغې کې نشریږي، نو تاسو کولی شئ یو څه ګټه ترې واخلئ. نو موږ تر بلې ویډیو پرم خدای سپارم. الله په امان، مخ ته مخه شه.